زه هم له ټولګي ورپسې ووتلم. ټکه دغه رمه وه، لمر د اسمان په تالاس کې ولاړ و. ژبه مې په خوله کې وچېدله. لیدل مې چې شینکۍ د پوهنتون له دیوالونو پناه شوه. زړه ته مې د بېلتون کرکه ولوېد. له ځان سره مې وویل دا څه وشو؟ زما دومره لویه تمه او د شینکۍ څه نه ویل. دا په کومه لوبه ګډ شوم. کور ته د هیلو له هغو پیټي سره ولاړم کوم چې مې له ځان سره راوړی وه. 3 ورځې مې پوهنتون ته زړه ونه شو چې لاړ شم. په 4مه ورځ یاد راپسې کور ته راغی چې څنګه یې ولیدم. راته ویې ویل هلکه چیرې یې او ولې نه ښکارې او دا پوهنتون ته ولې نه راځې؟ موبایل شمیرې دې هم بندې کړي، دا هر څه ولې؟ ما ورته وویل نور مې له پوهنتون او ژوند د زړه تور شوی دی. د شینکۍ خبره مې ور یاده کړه. یاد په تعجب کې شو او ویې ویل ولې په څه لیونی شوی خو به نه یې؟ او ما ورته کړه که لیونی مې نه بولي نو کم هم ترې نه یم. دا زما لاس تورې پیشو څټلی دی. زه څه کوم او هغه څه؟ یاد وویل دا کومه بله یوه ده که هماغه؟ ما ورته وویل بل چیرې کېدی شي، هماغه شینکۍ ده که نه؟ 4 ورځې مخکې پوهنتون کې زما د ټولو هیلو برخلاف داسې ځوابونه راکړي چې ما یې هېڅ تمه نه لرله. زه پرې د خپل زړه وینې خورم خو هغه مه یې یادوه نو. زړه یې راخوړلی دی. زما خبرې پای ته نه وې رسېدلی چې یا زما د خبرو منځ کې راولوېد. او هلکه ته خبرې؟ زه یو دم چوپ شو. نه د څه نه؟ یاد وویل شینکۍ هم ستا د نه راتګ سره سم له ټولګي سره مخه کړي. زه نه پوهېږم چې څه خبره به وي. ښوونکي ستا پوښتنې کوي خو هېڅ چاته معلومات نه وه. دا دی زه درپسې کور ته راغلم. راځه چې همدا نن پوهنتون ته لاړ شو. هر څه به له نږدې وڅارو. خدای مهربان ده ممکن هېڅ خبره نه وي. زه هم ناچاره ورسره د پوهنتون په لوري روان شو. پوهنتون ته په ټاکلي مهال ورسېدو. د ټولګي ماحول بدل ښکارېده. هر څه راته سم نه ښکاره کېده لکه په روغ جسد کې مې چې زړه نه وي. زما هم زړګی نه وه. په دې نیمګړی ښکارېدم چې شینکۍ نه ښکاره کېدله. هرې خوا ته مې په ځیر وکتل خو د هغې ښکلې څېره مې تر سترګو نه شوه. مجبور شوم چې له پاتو وپوښتم. پاتو ته مې وویل هغه لیونۍ چیرې ده او ولې نه ښکاري؟ څه خو به پرې شوي نه وي؟ هغې زما د وېرېدلې څېرې په لیدو خبره راڅخه پټه کړه. ویلې نه پوهېږم، خبره نه یم، خو زه له وېرېدلې حالاته د ټکي په لیدو پوه شوم او په زړه مې د وېرې ساړه ننوت. ډېر ټینګار مې وکړ خو پاتو همدا یو خبره کوله. بل چا هم راته څه ونه ویل او د شینکۍ د نه راتللو په سبب ونه پوهېدم. اړ شوم چې د اخرنۍ وسیله یعنې موبایل وکاروم. هغه مې له جیبه راوویست او د موبایل په دور مې د زړه غږ تر شینکۍ ورسوه. زړه مې خوشحاله شو چې هغه خو غږ مې بیا تر غوږ شو، خو په غږ کې یې هغه شوخي نه وه موجوده. له سلام کلام وروسته مې ترې وپوښتل ولې پوهنتون ته نه راځې؟ لومړی راته هېڅ ونه ویل خو چې ټینګار مې وکړ سوړ اسویلی یې وویست او د نرۍ تبې یې راته وویل لږه ناروغه یم، سبا یا بله ورځ به درشم. ته غم مه کوه، ډېره ناروغه نه یم، ته هم تشویش مه کوه. داسې خبرې یې وکړې چې ګواکې دغه خبرو په کولو هم خوږېدلې وي. د هغې د غږ په اورېدلو مې زړه دا چېرته منله چې د دې درد یې دومره عادي اوسي. شپه سبا شوه، په ترهېدلي خیال تر پوهنتونه راغله. لیونۍ بیا نه ورغله. ټولګی بیا له دې بېتوره کتاب او بېستورو اسمان ته ورته و. بیا مې له پاتو وپوښتل. هغه راته په سپېرې څېرې ګونګه شو. ورته جدي شو. ما ویل څه دي؟ راته سم صفا ووایه. هغه پوهېدله چې زموږ دواړو لیونیانو زړونه یو له بل سره تړلي دي او د یو بل غم نشي زغملی، خو مجبوره مې کړه. په بنده لهجه یې راته وویل هغه. ما ورته کړل هغه څه؟ په هغې څه شوي دي چې زه نه یم خبر؟ پاتو له ما مخ واړوه او زما له څېرې پناه یې د خپلو سترګو ګرمې اوښکې پاکې کړي. هغه د ناروغۍ له امله په روغتون کې بستر ده. داسې ناروغي چې نورې څه نه شو ویلی. ژړا پرې غلبه وکړه او زما له څنګه په تېزۍ روانه شوه. زه ډېر وارخطا شوم. د روغتون پاته مې ترې واخیسته او هم هغه روغتون ته ورغلم چې لیونۍ پکې د درد شیبې تېرولې. د هغې د بستر خونه مې پیدا کړه خو چا دننه د ورتللو اجازه نه راکوله.
له بند دروازو می د شینکې د بستر په لور د زړه له خخو ور وکتل چې ړنګه بنګه د ناروغۍ په بستر پرته وه. ټول خپلوان د روغتون له دیوالونو تاوېدل راتاوېدل. هغوی زما په لیدو ډېر ځکه حیران نه شول چې پوهېدل چې شینکې زما ټولګیواله ده. نوکریوال ډاکټر مې ځان ته رامخاطب کړ چې زما په شینکې ټولګیوالې څه شوي. د هغې مستې ځواني نن څنګه داسې ارامه ده او د بستر په کټ خوره وره په خپلو دردونو کې پرته ده. هغه د نرمو خبرو وروسته راته راوویل لږ ځان ارام کړه او مه خفه کېږه. دا د پاک الله له لورې ورکړل شوې برخې دي. شینکې ټولګیواله دي په لا علاجه کینسر ناروغۍ اخته ده چې درملنه یې ناشونې برېښي. هغه به ممکن څو نورې ورځې هم په دې نړۍ کې زموږ مېلمنه اوسېږي. ما کله منله چغې مې کړې دا هېڅ امکان نه لري چې شینکې دې ما په دومره دردونو کې یوازې پرېږدي. هغه داسې نشي کولی. ډاکټر زما په اوږو لاسونه کېښودل چې زویه مسلمان بنده باید د رب هرې پرېکړې ته خپله مرۍ ونیسي. او ما ژر ورغبرګه کړه و زما سپېڅلي ربه دا په ما څه روان دي. دغه وژونکې پرېکړې ته به زه څنګه خپلې مرۍ نیسمه. ډېرې چغې مې وکړې خو هېچا هم ځواب رانه کړ. په منډه بیا تر هغې ښیښې لاړم چې شینکې پکې مړ ژوندۍ ساه اخیسته. را ویې کتله له سترګو سره یې اوښکې خدای پاماني کوله. د دې ناروغۍ درملنه د نړۍ په یوه کونج کې هم نه کېدله. خو ما یې په هڅه لاس پورې کړ. له شینکې مې په سترګو کې خدای پاماني واخیست. یاد مې خدمت او زما د احوال راکولو ته پرېښود او زه د کابل پر لور د شینکې لا علاجه مرض علاج پسې راغلم. ډېر ملګري مې راخبر شول. له ننګرهاره مې د ذهین په نامه ملګری چې له دې خبرې مې خبر کړی و راوغوښت. هغه زما په درد پوهېده او په سبا وخت یې ځان کابل ته راورسوه. څو ورځې وروسته یو ځای د دې درد په دوا پسې ګرځېدو چې د سې شنبې ورځ سهار شاوخوا 10 بجې یاد زنګ راووهه. زه او ذهین د سیند په غاړه د اسماعیل پله تر څنګ نیغ ودرېد. ذهین پوښتنه وکړه د چا زنګ ده؟ ورته مې کړه یاد ده هغه چې شینکې مې پرې سپارلې ده. ذهین هم د موبایل په ښیښه سترګې خښې کړې او ژر یې د دې لپاره چې کوم بد خبر نه وي زما له لاسو موبایل واخیست. ما ټینګار وکړ خو ذهین برلاسی شو او په ټلیفون کې د سلام کلام وروسته رنګ یو دم والوت. ژر د یاد راغلی زنګ پرې کړ. ما ته مخاطب شو. زما د پښو تنابونه هم سو شو برک شو. ذهین مې له لاسو ونیو. په جدي لهجه مې ترې وپوښتل څه یې وویل څه خبره وه؟ ذهین لکه چې زما په خوا کې نه وي هېڅ زما پوښتنو ته پام نه و او د سیند د غاړې په کټارو یې تکیه وکړه. سترګې یې ډنډ شوې. د ذهین حالات په لیدو مې په زړه وخوړه خو د عقل په پرېکړه مې زړه هېڅ باور نه کوه. ذهین مې رانیغ کړ او د څو ځله تکرار او غوښتنو وروسته یې غېږه راکړه او راته یې داسې وویل زما واک اشنا هغه روح چې خدای د شینکې جسد ته امان سپارلی و نن یې ترې واخیست. بې واکه مې د زړه په وران کابل د درد بمونو چاودنه وکړه. د دنیا له امیده مې د هیلو ټغر په ټولېدو وه. ذهین له لاسونو ونیولم او راته یې کړه واکه د شینکې روح دې ښاد وي. مینه یوازې د یوازېتوب نوم نه دی. د مینې دوهم نوم قرباني ده چې نن تا او شینکې دواړو د دغې قرباني مالګه وڅښله. دا به د رب پرېکړه وه او ته باید د پاک رب پرېکړو ته لبیک ووایې. سترګې مې ډنډ شوې. د موره یو ذهین راته څو دانې ښکاره کېدې. پیاده قدم وهل مې نور له توانه بهار و. ذهین له لاسونو ونیولم او د سینما پامیر له چوکه یې تر مرکزي چوکه موټر دربست کړ. موټر ته پورته شو. ما غوښتل چې خپل ځان او خپلې اوښکې په خپل قابو کې وساتم خو په موټر کې لګېدلې دې سندرې چې ولې نفرت کوې له ما څه شوله هغه مینه ستا هغه وعدې دې څه شوې هغه قسمونه څه شوه مینه هغه سره کوه چې کوي مینه ستا. له واکمنو سترګو مې بې واکه اوښکې روانې شوې او په مخ مې یې لارې جوړې کړې. ذهین مې هم چې په درد پوهېدلی و په خاموشي حالات څاره. زما هم له سترګو ډېرې اوښکې ورغړېدې. ډېره هڅه مې وکړه چې اوښکې مې له ګرېوانه وساتم خو بیا یې هم زه له ګرېوانه ونیولم.
ذهین ډیر ډاډګرنه راکړه او تر اخره یې زما په ګلاس چولې له ذهینه د خدای پامانه اخیستو تر سم مخ په بغلان روان شو د شپې لاس بجې وی چې د پلخمري په خار کې له موټر راکښ له رسیدو تر سم یاد راته اډه کې ولاړو په غیږ ورکول مو دواړو یو ځل بیا خې پریمان اوخ کې توې کړې او پټینګار مې ورڅخه سپارلې شینکی غوښتله ورته مې وویل شینکی دې زکړه شینکی دې د خاور خوراک کړه هغه کور ته بوتلم او د سبا کې دوسر سمې حدیری کې هغه مقبري ته ودرولم چې نوې جوړه شوې و یو دمه راته کړه دا د ستاد شینکی مقبره په شینکی مې د تورو خاور ډيري پلیدو پسترګ مې تورش پراغله بهوغه د شینکی په قبر ولویدم وخت ورسره چې په ځان وپوهیدم یاد راته واکه چغي و پلک خکې دوه مې د شینکی د قبر خاور په مخ مخولې او د قبر یو لا په خاور مې د ځل په سر نیولې و خو هیڅ مې د شینکی د وجود اترینه خوشبوئی پکې نه محسوسه کوله دلته راته یاد د پاتو یادونه وکړه چې ویلي خدای بخښلی شینکی ورته یو خبره کړې ویلي پرته لواکه بل چاته نه کوم په بیړه مې ځان تر پاتو ورسوه د پاتو هم سترګې لډېرې ژړا ته کې سرې شوې زما په لیدو یو ځل بیا له سترګو اوښکې لکه فوارې رد شوې له سلام وروسته مې ترې د شینکي د امانت په اړه وپوښتل په ژړغوني حالات او غریب نیولي غږ کې وویل او واکه شینکي د مرګ په وخت کې د شهادت له کلمې وړاندې راته ستا نوم واخیست او په ډکو سترګو یې وویل چې واک ته ووایه هغه وخت ما نشوای کولی چې دغه کلمه درته ووایم خو د ژوند په آخري ساه کې درته وایم چې زما خوږ او زړه ته رانږدې واکه ډېره مینه مې در سره لرله او لرم د ناول پای